السلام علیکم ګرانو کتونکو امید لرم تاسو ټول بخیر او جوړ یاست. ګرانو ملګرو نن ان شاء الله تعالی تاسو ته په دغه ویډیو کې درخوایم تاسو سره کوم په خپل موبایل کې یا په خپل لیپټاپ کې سره کوم د کوم مردم شمارې سره روانه ده دا څنګه آنلاین موږ وکړو. تاسو به ډېرې ویډیوګانې کتلې وي او ډېر خلکو به تاسو ته میسیجونه کړي وي. مثال مردم شمارې تاسو وکړئ، مردم شمارې تاسو وکړئ. داسې سلیمان خیل قبایل هر وخت زه وینم فیسبوک کې لګیا وي چې مثال مردم شمارې وکړئ او بالکل هغه سم وایي. مثال دا یو وخت ستاسو ته ډېر په ګټه تمامیږي. نو د دغه لپاره موږ نن دا ویډیو تاسو ته جوړه کړې ده چې تاسو سره کوم په خپل موبایل کې مردم شمارې وکړئ. هغه داسې کیږي چې مثال تاسو په کوم فورم سي تاسو ته به ملکانو لا سردارانو درکړي وي چې په دې فورم فیل کړئ. هغه رقم تاسو آنلاین فورم فیل کولی شئ او د هغه بعد هغه فورم به تاسو خپل علاقې ته لیږئ او په هغه علاقه کې به تاسو خپل فورم جمع کوئ. خو زه به تاسو دروغ هم تاسو سره کوم په موبایل کې آنلاین مردم شماري کولی شئ او د هغه بعد تاسو یو کوم کوډ راځي، هغه کوم اخري کې یو کوډ راځي د ستاسو د فورم کوم کوډ چې ده هغه کوډ تاسو یوازې خپل ملک یا خپل سردار یا کوم تاسو ته ویلي د مردم شماري هغه ته تاسو دا کوډ ولېږئ نو هغه به ستاسو کوم مردم شماري په هغه خپله علاقه کې تاسو رجسټر کړي او ستاسو مردم شماري به په هغه علاقه کې وسي. نو د دغه په اړه تاسو ته ټول معلومات زه تاسو ته په موبایل کې درښیم. اوس تاسو به زما مکمله ویډیو وګورئ او هغه ویډیو کې کوم شان زه تاسو ته درښیم په هغه طریقه به تاسو خپله مردم شماري وکړئ، خپل نمبر به هغسې رجسټر کړئ، خپل اکاونټ به هغسې جوړ کړئ، خپل د کور د فامیل کوم ممبر چې د کوم خلک چې دي هغه به داسې تاسو ایډ کړئ. د هغو بعد به هغه فورم جمع کړئ. د هغو فورم جمع کېدا بس کوم کوډ تاسو ته راسي هغه کوډ بیا تاسو علاقې کې کوم سردار ملک هر څوک چې ده هغه ته به تاسو هغه کوډ لیږئ. په دې کې نه تاسو ته فورم ته ضرورت شته نه په دې کې تاسو خپل کوم فورم فیل کوئ او بیا هغه خلک ورته رسوئ په خپل تګ راتګ باندې هغه یو شی په دې کې تاسو نسئ کولی، یعنې ټول کار آنلاین ده. صحیح ده. نو تاسو ګورئ ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل او دغه رقم تاسو ګورئ ټیکنیکل افضل فیسبوک پاڼه پیج. نو د نورو ویډیوګانو لپاره داسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ ویډیو او زموږ چینل زموږ پیج لایک کړئ. تاسو ګورئ ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل. زه یم افضل خان. راځئ چې شروع کړو. ګرانو کتونکو دلته به تاسو خپل ګوګل کروم ته راشئ. ګوګل کروم ته چې راسئ دلته تاسو اوس که ویب سایټ وینئ self.pbs.gov.pk. صحیح ده. دا ویب سایټ به تاسو اوپن کړئ او دلته تاسو وینئ رجسټریشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته صرف 3 ورځې پاته دي نو تاسو به په رجسټریشن کلیک وکړئ او دا 3 ورځې کې باید تاسو مردم شماري وکړئ. په رجسټریشن به کلیک وکړئ او دلته تاسو ته یو فورم راسي. په دې فورم کې به تاسو اول دلته خپل یو سیم انتخاب کړئ. تاسو کوم موبایل استعمالوئ. د ما سره ټیلینار ده نو زه ټیلینار انتخابوم او دلته زه خپل نمبر ټایپ کوم. صحیح. دلته باندې تاسو خپل نمبر ورته واچوئ. کله چې نمبر واچوئ بیا به تاسو پاسورډ اچوئ. پاسورډ داسې پاسورډ واچوئ یعنی اول ABCD کې وي خپل نوم وي او د هغه بعد 1 2 3 نمبر ورته واچوئ. صحیح ده. ما خپل نمبر ورته واچول او نوم. دلته به تاسو خپل اډرس واچوئ. که تاسو په هر چیرې وایستئ د هغه ځای اډرس به واچوئ. زرمیلن او کته لاندې ساوت وزیرستان او بیا د هغه بعد تحصیل توی خلو. صحیح ده. اوکې and not a robot sign up. په ساین اپ کله کلیک وکړئ نو بس تا نمبر ته یو میسج راځي. صحیح ده. هغه میسج تاسو ګورئ. دغه ماته میسج راغی. دا نمبر به زه کاپي کړم او دلته به یې پیسټ کړم. صحیح ده. زه دلته ځم تاسو ته په میسج کې میسج درته ښکاروم چې ماته کوم میسج راغلی ده. تاسو به خپل میسج فولډر ته لاړ شئ او دلته تاسو دا میسج وینئ. ماته دا میسج راغلی دی او په هغه کې هغه نمبر لیکلی دی کنفرمیشن کوډ چې چېرته فیسبوک کې هم تاسو کتلی وي هغه کوډ دغه ده. صحیح ده. د هغه بعد په دې کنټینیو کلیک وکړئ نو به ستا اکاونټ سکسسفولي ویریفای سي او ستا اکاونټ به خلاص سي. دلته به تاسو خپل اکاونټ لوګین کړئ. هلته موږ رجسټریشن وکړو. دلته به ستاسو اکاونټ لوګین وکړئ یعنی خپل اکاونټ به خلاص کړئ.
هغه نمبر به ورته واچوئ او هغه پاسورډ به ورته واچوئ کوم چې تاسو هلته ورته اچولی و هغه پاسورډ به دلته تاسو ټایپ کړئ. صحیح ده. هغه پاسورډ ما ټایپ کړ او دا لاندې آی ایم نوټ روبوټ باندې به کلیک وکړئ. داسې ټیک سي بیا لوګین کلیک وکړئ. نو دلته تاسو وینئ زموږ اکاونټ چې کوم د هغه اوپن سو او دلته په دریو لارو باندې مثال 3 سټپ باندې موږ خپله مردمشماري کولی سو. په اول کې ایډ فیملی ممبر، په دوم کې د کور معلومات او په دریم کې دا سبمیټ کول. صحیح ده. نو موږ لیټ سټارټ کلیک کوو او دلته خپل نوم ورته اچوو. نوم د هغه سړي نوم ورته اچوو چې د کور سربراه ده یعنی د کور مشر ده او په هغه کې هیډ کلیک کوو او د هغه باید لاندې عمر ورته اچوو چې د دې عمر څومره ده. صحیح ده. دلته چې عمر ورته واچوئ او د هغه بعد جینډر. صحیح ده. عمر دلته زه خپل عمر اچوم او د هغه بعد جینډر میل. صحیح ده. دلته میریډ ان میریډ یعنی شاده شده نه یې شاده شده دا ورته واچوئ. صحیح ده. بیا به دا نیکسټ باندې کلیک وکړئ. صحیح ده. په نیکسټ کلیک وکړئ بیا به دلته بل ستا فیملی ممبر چې بل څوک دی هغه به ورته اچوي. صحیح ده. نو زه دلته بل ورته اچوم. صحیح ده. یعنی بل خپل زوی لور کور وال ټول دا معلومات ټول ول اچوي. په کور کې څه دي هغه ټول معلومات واچوي. دلته زه د لقمان په نامه باندې معلومات اچوم او دلته سن اینډ ډاوټر. صحیح ده. یعنی زوی انتخابوم. په دې کلیک وکړئ تاسو ته به راسي چې تاسو څه انتخابوئ. صحیح ده. هلته زه سن اینډ ډاوټر اسکه باندې به زه کلیک وکړم. دلته به عمر انتخاب کړئ او د عمر بعد میل فیمیل عمر سن اینډ ډاوټر. صحیح ده. د زوی لپاره سن اینډ ډاوټر. صحیح ده. د هغه بعد نن میریډ نیور میریډ او نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده. دا رقم تاسو نور هر څومره نفر ورته اچولی شئ څومره چې ستاسو فیملي کې ما دغه دوه ورته واچول. صحیح ده. یو یعنې زه یو بل لقمان په نامه باندې. صحیح ده. او دلته پروګرس 1/2 ده. صحیح ده. دوه وارې به ټول معلومات ورکوي. بیا به دغه نیکسټ سټپ باندې کلیک وکړئ. دا نیکسټ سټپ کلیک وکړئ بیا به د دغه هر سړي ټول معلومات ورکوي. یعنې د افضل چې ما اول ورته واچوو د هغه به ټول معلومات ورکوي. د هغه تعلیم، د هغه پیدایش چیرته سوی، د هغه ټول معلومات په دا نیکسټ په بل پاڼې کې ورکوي. صحیح ده. دغه پاڼې کې موږ د دې ټول معلومات ورکوو. یعنې د مذهب څه شی ده ریلیجن مسلم، د هغه بعد مدر لینګویج څه شی ده پښتو او دلته نیشنلټي پاکستان. صحیح ده. تعلیم لري بالکل لري یس باندې به کلیک وکړم. د هغه بعد دلته کار کوي. صحیح ده. نه اوس تعلیم کوي هاو بالکل. دلته تاسو انتخاب کوئ. دا ټول شیان به تاسو انتخابوئ. صحیح ده. دا به انتخاب کوئ په څوم کلاس کې دی 14 ګریجویشن. صحیح ده. دا به تاسو انتخاب کوئ څه شی وایي کمپیوټر ساینس ان آی ټي. صحیح ده. په دې به کلیک وکړئ. دا تاسو هر څه کوئ هغه به انتخابوئ. صحیح ده. کار کوي نو ظاهره نه کوي لوکینګ فور دی. صحیح ده. دلته به تاسو چیرته پیدا سوی دی یعنی برت کنټري اف برت کومه ده پاکستان دی. ډسټریک کوم یو دی ساوث وزیرستان دی. په هغه کې ښار دی او که ګاون دی رورل به ورته انتخاب کړئ. صحیح ده. رورل په دې باندې کلیک وکړئ. د هغه بعد دلته څومره وخت یې وتلی په دغه ایجي کې څه وخت پیدا سوی یم د هغه وخت هلته اوسېږم مطلب. او دلته د ده څه مرض خو نشته یعنی لا کونډ لا لړوند داسې مشکل خو نشته. نو ډیفیکلټي یس سیب. دا رقم معلومات به د هر کس ته ورکوي. دا فارم نه ده د آخري فارم دا به د هر کس ته ډکوي. صحیح ده. اوس که تاسو وینئ اوس د لقمان راغی 6 years لقمان د دې به هم تاسو مسلم لینګویج پښتو کنټري پاکستانی د هغه بعد سبق زده ده نه ویلی ده نو ورغلی ده نه ده ورغلی تر اوسه پورې. د هغه بعد کار کوي نه یې کوي
کار پورې ګرځي نفس یې ګرځي. ښه دا ټول شیان به تاسو انتخابوئ. چیرته اوسیږي؟ پاکستاني ده. چیرته پیدا شوی دی؟ پاکستان کې. صحیح ده. دا رقم تاسو پاکستان انتخاب کړئ. دلته ساوث وزیرستان او د هغه بعد دلته تاسو رورل، دلته سینس برت، ډیفیکلټي، نو ډیفیکلټي او په سیو باندې به کلیک وکړئ. دا فارمونه سیف شو. صحیح ده. دا فارم زموږ دواړو سیف شو. دا لاندې وینئ، دا لاندې پروګرس لیکلی، هلته زموږ دوه شو، یعنې دوه به مې ډکول، دوه فارمونه دواړه مې ډک کړي. صحیح ده. د دواړو کسانو دلته ستاسو هر څومره کسان وي د هغو ټولو به دا ډکوئ. صحیح ده. دلته په نیکسټ کلیک وکړئ او دلته به ستاسو د کور معلومات ورکوئ، د کور، د ځمکې، د جي، د مکان. صحیح ده. ریزیډنشل سټیټ آف هاوس خپل دی او بالکل خپل دی. که په کرایه وي په کرایه پې ولیکئ، که خپل وي خپل ولیکئ. اون د کور سربراہ څوک ده؟ میل ده، فیمیل ده؟ میل ده. په میل باندې به کلیک وکړئ تاسو. دلته لیکلي نمبر آف روم، په کور کې څومره کمرې دي، کوټې دي؟ 3. د کور څومره وخت ورته جوړ شوی ده؟ 3 years. هر څومره تاسو انتخابول انتخاب یې کړئ دلته. صحیح ده. بیا لیکلي کنسټرکشن آف مټیریل آف وال، کور په چی څه جوړ شوی دی؟ په خښتو جوړ شوی، په کچه جوړ شوی، څنګه دی؟ په سټونز د اول باندې بلوکس باندې به تاسو کلیک وکړئ. صحیح ده. د هغه بعد لیکلي دي کنسټرکشن آف مټیریل آف روف، چھت په چی څه جوړ شوی دی؟ په چی شي پټ شوی دی؟ هغه ګارډر او داسې تاسو یو انتخاب کړئ چې په هر رقم وي. واټر څنګه راځي؟ په اوبو د کور کې نه دي که د باندې دي؟ انسایډ د هاوس دی، یعنې په کور کې اوبه دي. په څنګه راځي؟ موټر پمپ باندې راځي. لایټ څنګه راځي؟ الکتریسټي تاسو انتخاب کړئ. صحیح ده. دلته راځي روټي څنګه پخوئ؟ سوی ګیس باندې. ټایپ آف کچن فیسیلیټي سپریټ. ټایپ آف باتروم فیسیلیټي سپریټ. صحیح ده. دا ټول تاسو انتخابولی شئ. هر څه به څه رقم وي دلته انتخاب کړئ. سپریټ ټوایلټ. صحیح ده. او د هغه بعد تاسو دلته کنیکټډ وذ سپریټ موډز آف کمیونیکیشن، تاسو ټلیفون، موبایل هر څه انتخابولی شئ. او د هغه بعد تاسو any one living abroad باندې څوک اوسیږي بهر ملک کې نو. او دلته سیو چینجز په دې به کلیک وکړئ. اوکې به وکړئ. زموږ دا فارم چې کوم ده دا ډک شو او هلته تاسو وینئ زموږ په کور کې دلته یو شی ده از ریسپونډنټ ممبر آف هاوس، یعنې ستاسو د کور د سوال جواب بنده څوک شته؟ بالکل شته. یس به کلیک وکړو او موږ به د هغه سړي معلومات ورکړو کوم چې زموږ د کور د سوال جواب لپاره وي. هغه زموږ سربراہ وي، یعنې زما په دغه کې 2 نفره ما ایډ کړي دي. یو افضل د یو لقمان د افضل خان د کور سربراہ ده او د کور دپاره سوال جواب لپاره افضل حاضر دی. صحیح ده. دلته تاسو هم د سربراہ نوم ورکئ او د هغه بعد لاندې د هغه د پلار نوم ورکئ. په څنګ کې به د فادر نیم لیکلی، فادر نیم به ورکئ. صحیح ده. او د هغه بعد به دغه تاسو سیو کړئ. د دې بعد داسې سیو کړئ د دې بعد تاسو چینجینګ نشئ کولی. دلته تاسو هر څه چینجینګ کولی شئ تر دې نه مخکې. که ستاسو عمر غلط وي، که ستاسو نوم غلط وي، که تاسو هر څه مشکل وي، دلته تاسو لاندې ایډیټ لیکلی دی. په دې ایډیټ کې تاسو هر څه چینج کولی شئ. خو د دې د جمع کېدا بعد تاسو چینجینګ نشئ کولی. په دې ایډیټ بټن چې تاسو کلیک وکړئ چینج کولی شئ، که نه د دې بعد تاسو هیڅ چینج نشئ کولی. په دې به کلیک وکړئ او سیو سبمیټ په سبمیټس کلیک وکړئ. نو دغه تاسو ته راغی کانګریجولیشن میسیج هم راغی او دلته تاسو ولیدو چې کانګریجولیشن تاسو چې کوم فامیل دی هغه له موږ سره سیو شو. او دلته یور UTN کوډز has been sent to your phone number. دا UTN یونیک کوډ چې ده دا تاسو ته وایي موږ سینډ کو ستاسو د موبایل نمبرو باندې په کومو ستاسو اکاونټ جوړ کړی. دا نمبر به بیا تاسو خپل ملک یا سردار یا هلته چې هر څوک اوسیږي هغه له به تاسو لیږئ، بیا به دا نمبر دی هلته رجسټر کوي ستاسو په علاقه کې. هلته به بیا دی دا نمبر رجسټر کوي. او دا نمبر که تاسو ته په میسیج نه راغلی لا نسې را، دلته تاسو اکاونټ اپشن ته لاړ شئ، هغه هسکه چې
کوم تاسو 3 ډوټه وینئ هلته چې تاسو لاړ شئ هلته هم دغه اکاونټ نمبر چې کوم دی یونیک آی ډي یعنی یونیک نمبر چې کوم دی هغه دلته تاسو ته په میسج هم راځي کتلی شئ ما ته په میسج هم راغی UTN سیف اینڈ شیر دیس نمبر وید وایي داسې ستاسو کور خواته څوک راسي د مردم شماري سړی هغه له به دغه کوډ تاسو ښکاروئ بیا هغه ستاسو ریکارډ ګوري چې آیا تا مردم شماري کړې او که نه ده کړې صحیح نه دا کوډ تاسو دلته په میسج باندې هم درځي او دلته تاسو په اکاونټ کې هم کتلی شئ دا لاندې تاسو کوډ وینئ یونیک کوډ دا کوډ تاسو سیف کړئ او خپل ملک او سردار هر څوک چې ستاسو په ډسټرکټ کې دی هغه له یې ولیږئ هغه به ستاسو رجسټریشن وکړي صحیح ده دا کوډ تاسو ته په میسج هم درغلی دی او دلته ستاسو په خپل اکاونټ کې کوم اکاونټ ستاسو جوړ کړی په دې self.pbs.gov.pk په هغه ویب سایټ کې هم دغه کوډ پروت دی ډېر ډېر مننه د نورو ویډیوګانو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ د الله په امان